بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست، د ژوند چارې به ښې مخته در باندې ځي. د تحصیلي بنسټونو د پیژندنې په لړ کې دا ځل د پولي تخنیک پوهنتون ته راغلي یو. دلته غواړو چې د پولي تخنیک پوهنتون له قدرمن رئیس صاحب سره ځینې پوښتنې شریکې کړو. هیله ده چې مرکه له پیله تر پایه هم وګورئ او هم یې واورئ. قدرمن رئیس صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلامات اوسئ، کور آباد. د چې پولي تخنیک د پوهنتون څخه غواړئ تاسو راپورتاژ ولرئ، ډېر د خوشحالۍ ځای دی، خوشحاله مو کړو. قدرمن رئیس صاحب، که په دې اړه زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پولي تخنیک پوهنتون کله تاسیس شوی دی؟ کابل پولي تخنیک پوهنتون 15 کاله مخکې په 1942 کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په 1946 کال کې لومړني محصلین جذب کړل او په 1951 کې د اول ځل دپاره ځوان انجینران ټولنې ته وړاندې کړل. ډېر عالي. قدرمن رئیس صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې له تاسیس څخه تر دې دمه پورې کابل پولي تخنیک پوهنتون څومره محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي؟ د کابل پولي تخنیک پوهنتون په دریو برنامو کې، یعنې لیسانس، ماستري او دکترا برنامو کې ټول په حدود 15,000 محصلینو کې ځوان انجینران متخصصین یې ټولنې ته وړاندې کړي چې د هغې جملې نه 14,466 تنه د لیسانس په کچه دي، 1,325 تنه د ماسترۍ په کچه دي او پخوایي هم 100 تنه د دکترا په کچه ټولنې ته وړاندې کړي دي. د کابل پولي تخنیک پوهنتون فعلا 8 پوهنځي لري، 33 څانګې لري چې د 33 څانګو نه 23 څانګې اختصاصي څانګې دي او فارغ دي څانګې دي، یعنې انجینران په مختلفو رشتو او مسلکو کې تربیه کوي او ټولنې ته وړاندې کوي. د درسي او لابراتواري خونې تر 100 زیاتې دي او په لسګونو نورې دري خونې دي چې د کارمندانو او استادانو د استفادې لپاره ګرځول شوي دي. که په دې اړه معلومات راکړئ قدرمن رئیس صاحب چې پولي تخنیک پوهنتون فلحال څومره محصلین لري، د څومره استادانو له روزل کېږي؟ کابل پولي تخنیک پوهنتون په ورځنیو او شپنیو او ماستري برنامو کې ټول 15,828 تنه محصلین لري. په دریو ټایمو کې تدریس کېږي. د استادانو شمېر ټول د تشکیل په حساب باندې 240 تنه دی، ولې فعلا 4 تنه په خارج کې د تحصیل لپاره استول شوي دي چې ماستري او دکترا زده کړې وکړي او بیرته په خیر سره راشي. ډېر عالي. که لږ په دې اړه معلومات راکړئ چې د محصلینو درس او تدریس لیلي او همدارنګه د فکري روزنې په اړه که لږ وضاحت ورکړئ چې دغه ترتیب څنګه روان دی؟ ډېر ښه سوال دی. پولي تخنیک پوهنتون د محصلینو دغه محصلین چې د ولایاتو څخه راځي او د بودبار ځای نه لري، لیلیه په پام کې نیولې ده. فعلا موږ 1,288 تنه محصلین په لیلیه کې لرو، هغوی اعاشاوې پاتې کېږي او هغه محصلین چې مستحق د لیلیې دي ولې چون ځای موږ نه لرو کافي اندازه، هغوی ته بدل اعاشا ورکول کېږي او د دوی د روزنې لپاره علاوه د دې چې دوی مسلکي زده کړې کوي، دوی د فکري زده کړو لپاره، د اسلامي زده کړو لپاره په هفته کې د نصاب په اساس باندې 4 ساعته د ثقافت اسلامي درسونه لولي. د دې په څنګ کې د ماسپښین د لمانځه نه وروسته په هفته کې 3 ورځې د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه دوی ته درس ورکول کېږي او داسې نور د ملا امام د خوا نه هم مختلف کورسونه دوی دپاره دایر شوي دي. صحیح. داسې د تفریح او په اصطلاح د ورزشي خدماتو په اړه که لږ معلومات راکړئ؟ ډېر ښه. موږ د دغو ټولو زده کړو چې په یادوري وکړله، د هغې په څنګ پورې موږ ورزشي فعالیتونه لرو. زموږ محصلین د ورزش سره ډېره مینه لري او مختلف ټیمونه لرو، د کرکټ ټیم، د والیبال ټیم، د باسکټبال ټیم، د بیډمنټون ټیم او د 15 ګونو ورزشي ټیم مسابقو ټیم چې هغه یو خاص 15 ورزش یو ځای دي سره په هغې دي او د دې مسابقې وخت نه وخت دایریږي. په د نږدې وختو کې مو هم د پوهنځیو په مابین کې د فوټسال مسابقه درلودله او کپونه او جایزې توزیع شول، اول مقام دوهم مقام. او همدا اوس د بیډمنټون ټیم په ملي سطح باندې
د اولمپیک په چوکاټ کې د مصروفه دي، ورزشي کارونو دي او د ورزشي مسابقو دي. علاوه د دې نه مختلف نور کورسونه هم د دوی د زده کړې د لوړوالي دپاره وروسته له وخته په نظر کې نیول شوي دي چې د مختلفو استادانو حتی د ځینو تکړه محصلینو لخوا هم تدریس کیږي، لکه د کمپیوټر کورسونه، لکه د مدیریت کورسونه، لکه د پروپوزل نویسۍ کورسونه او داسې نور مختلف کورسونه دي. ډېره مننه رئیس صاحب. کله چې تاسو ته د مقدس او پر مسؤلیته دنده در وسپارل شوه، له هغې دمه تر دې دمه مو کوم داسې د پام وړ کارونه ترسره کړي؟ په دې اړه لږ معلومات راکړئ. کله چې ماته دغه دنده نږدې 3 کاله پخوا راوسپارل شوه، د روزنیو کارونو په څنګ پورې ډېر عمده او غټ ټکي چې قابل د یادورۍ دي او زه غواړم دلته یادوري وکړم، هغه عبارت دي له د کابل پولی تخنیک پوهنتون د لومړي ځل دپاره اکاډمیکه اعتبار اخیستنه ترلاسه کړله چې دا د پولی تخنیک په پیشرفت او پراختیا کې ډېر عمده او اساسي رول لري. دویمه ډېره لویه لاسته راوړنه د موږ دا ده چې د کابل پولی تخنیک پوهنتون د لومړي ځل دپاره د افغانستان په سطحه نړیوال ژورنال ایجاد کړ چې هغه په انګلیسي ژبه باندې نشر کیږي. علمي تحقیق مقالې د استادانو او د نورو محققینو په هغو کې نشر کیږي او تر اوسه پورې موږ 3 شمارې د هغې نشر کړي دي. بله ډېره لویه لاسته راوړنه چې د افغانستان په سطحه ده، د کابل پولی تخنیک پوهنتون د لومړي ځل دپاره په جهاني رده بندۍ کې درجه بندۍ کې شامل شو او هغلته یوه مؤسسه ده چې ارزوي کې وي ټایمز هایر ایجوکیشن یونیورسټي رینکینګ، هغلته شامل شو. خوشبختانه د زرګونو پوهنتونونو په مابین کې 400 لومړی مقام د پاک انرژۍ او د اجتماعي اغېزمنتوب په هکله په دې ټولنه کې څومره کابل پولی تخنیک پوهنتون اغېزه لري دا یې ځان ته خپل کړ. بله ډېره مهمه مسله دا ده چې موږ په ډېر کم وخت کې په داخلو 2 کالو کې وکولی شو چې 2 د دکترا برنامه ایجاد کو چې انشاءالله په راتلونکي کې به عملا کار شروع شي، او په همدغه وخت کې 2 د ماسترۍ برنامې موږ ایجاد کو. د په څنګ پورې 4 شپنۍ برنامې مو هم د لیسانس په کچه ایجاد کړي دي او په نورو باندې هم کار جریان لري. بله ډېره عمده لاسته راوړنه دا ده چې کله چې زه د پوسته راغلم د مالي فساد د له منځه وړلو په خاطر باندې د پوهنتون ټول عوایدو پرداختونه مې بانکي کړل. بله په دې خاطر باندې چې موږ اماراتي قوانین او اصول ښه تطبیق کړو، خو طبعا قوانین او اصول وجود لري، مقررې او لوایح وجود لري. موږ د هغو مقررو او لوایحو په رڼا کې 14 داخلي طرزالعملونه جوړ کړل او هغه د شورای علمي لخوا د پوهنتون د شورای علمي لخوا تایید شول او هغه مغل اجرادي په داخل کې جدیده یوه غټه خبره ده. یو بل غټ مشکل درلوده د رایشي بلاکو په ارتباط باندې دی، برخ د مصارف په ارتباط باندې چې ځینې قرضدارۍ وي. لله الحمد هغه هم د وزارت په مرسته باندې کاملا هغه مشکل مو حل کړو، هغه مشکل حل شو او غواړم چې په دې ځای کې یادوري وکړم چې وزارت منصوبینو د وزیر صاحب څخه د منصبانو څخه ډېره مننه کوم چې په دې مورد کې د دې مشکل په حل کې زموږ سره ډېر کومک وکړ. موږ په دې آخرو کال کې 15 تنه نوي استادان مقرر کړي دي، نوي استادان مقرر شول. د 22 تنو استادان علاوه د 15 نه د تقرر دوسیې په جریان کې دي چې وزارت رسلي ولې منظوري نه ده راغلې، او بل په همدې جریان کې 19 تنو زموږ استادانو ترفیع وکړله، علمي رتبې یې واخیستلې او علاوه د 19 تنو 9 تنو نورو دوسیې د علمي ترفیع په جریان کې دي چې انشاءالله له منظورۍ وروسته به دا کار هم وشي. په همدې جریان کې موږ د ظرفیت لوړونې په خاطر باندې 15 تنه استادان بهر ته لېږلي دي د ماسترۍ او پي ایچ ډي د تحصیل لپاره، او په همدې جریان کې 4 تنه استادان زموږ بیرته د پي ایچ ډي د مدرک اخیستلو څخه وروسته د سند اخیستلو څخه وروسته بیرته د خارج څخه راغلي دي. او د په څنګ پورې دوی دپاره مختلف ورکشاپونه دي چې هغه د پی ډي سي د خوا دایریږي د ظرفیت سازۍ دپاره، خصوصا دغو استادانو دپاره چې نوي مقرر شوي دي. د هغوی دپاره موږ منظم ورکشاپونه لرو چې اصول تدریس په هغې کې تدریس کېږي، استاد څه قسم باید تدریس وکړي،
او داسې نور بیخي زیات پروګرامونه دي. ډېره مننه. د رئیس صاحب د خلاص کراته وي یو محصل کولی شي چې سیده مستقیما ستاسې تر دفتر راشي او دلته تاسو سره خپل عرض شریک کړي؟ ګورئ دغه دفتر د رئیس دفتر نه دی، دغه دفتر د ټولو محصلینو، استادانو، کارمندانو، کارګرانو دفتر دی. په هر وخت کې هر مشکل چې دوی لري دوی کولی شي مستقیما د رئیس سره په تماس کې واوسي، نه تنها د رئیس سره، د هر چا معاونینو سره نور سره په تماس کې وي، حتی خپله راشي او دلته هیڅ مشکل د وزارت له رهبرۍ مو غوښتنې څه دي؟ د وزارت له رهبرۍ نه دوی همیشه زموږ سره همکاري کړې ده. یو څه غوښتنې لرو او د دوی همکارۍ ته هم ضرورت لرو. موږ ځینې مشکلات لرو چې هغه موږ په تنهایي سره یې نشو حل کولی. د موږ ډېر عمده مشکلات دغه دي چې د کابل پولی تخنیک پوهنتون ساحه پخپله پوهنتون ته ورکړي. موږ پخپله ډېر کمپیوټرات لرو، صنفونه د موږ کم دي، ساحه زموږ کوچنۍ ده. دغه عمده درې ټکي چې موږ یې په تنهایي سره نشو حل کولی. بله غوښتنه مو دا ده چې یو څه د پولی تخنیک تشکیل ته توجه وشي، زیاتوالي ته توجه وشي. هم د استاد کمبود لرو د تشکیل په حساب، هم د کارمند، هم د کارګر. همیشه موږ د خپل مابین کې کله د یوې شعبې نه بل شعبې ته ورکول، کله یوې شعبې په دې خاطر چې مشکل حل شي. د تشکیل زیاتوالی ډېر مهم دی. او بل د استادانو د لوړو تحصیلاتو لپاره زمینه سازي وشي، هم په داخل کې هم په بیرون کې. هغه برنامه چې موږ په داخل کې لرو خو زمینه سازي کېدلی شي دلته، ولې هغه برنامه چې موږ نه لرو په داخل کې ضرور ده چې دوی خارج ته واستوو. او د کارمندانو لپاره هم دغه مسله په نظر کې ونیول شي. تنها د استاد لپاره نه، دوی هم ظرفیت لوړونې ته ضرورت لري تر څو خارج ته لاړ شي د نویو مسایلو سره آشنا شي. د عملي زده کړو دپاره مثلا ځینې ماشینونه یا مثلا لابراتوار دې سهولتونه خو به ان شاء الله؟ ډېر ښه سوال دی. د پولی تخنیک پوهنتون د نظري درسو په څنګ پورې ډېر مجهز لابراتواري کمپلیکس لري او دا کمپلیکس په هره رشته پورې اړه لري. موږ د ټولو ډپارټمنټونو چې د 23 اختصاصي رشتې دي، د 23 اختصاصي رشتو لپاره موږ لابراتوارونه لرو. کېدلی شي تاسو لاړ شئ څه دغه مستند سازي وکړي، فلم برداري وکړي. موږ ډېر فعال لابراتوارونه لرو. ځینې نوي لابراتوارونه هم لرو چې تر اوسه پورې حتی زمینه سازي د دې نه د مساعده شوي چې موږ د هغې نه بهره برداري وکړو او په دې باندې کار جریان لري. انشاءالله په دې حساب باندې مشکل نه لري پولی تخنیک. علاوه د دې نه چې په داخل د پوهنتون کې د عملي کارو دپاره زمینه مساعده زموږ محصلین د تعلیمي او تولیدي پراکتیکو دپاره سکتوري وزارتخانو ته ځي، ادارو ته ځي، کار آموزي هغلته تېروي. دغه اوس هم دغه سلسله جریان لري. هر ورځ موږ مختلفو ادارو ته لیږو چې هغلته د مغو مربوطه ادارو د انجینرانو تر نظر لاندې خپل کارونه وکړي او په دې مورد کې ان شاء الله مشکل نشته. ډېره مننه رئیس صاحب. وروستۍ خبرې مو د استادانو، محصلینو او په کل کې د تحصیل یافته اشخاصو لپاره د پیغام په شکل اورو. زه فقط په یوه جمله کې خپل پیغام غواړم چې وړاندې کړم. راځئ چې خپل وطن د تحصیل له لارې آباد کړو. یوازینۍ وسیله د وطن آبادي او د خلکو هوسایي د تحصیل لارې ده. او زما ارزو دا ده چې ټول موږ تاسو لاس سره ورکړو او په دغه لار باندې سم برابر لاړ شو. زما یوازینۍ ارزو هم دغه ده. ډېره مننه رئیس صاحب. الله دې دغه ارزو د ټول افغان ملت په شمول ستاسې پوره کړي. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د تحصیلي بنسټونو د پیژندنې په لړۍ کې مو د کابل پولی تخنیک پوهنتون په اړه مرکه د دې پوهنتون له رئیس قدرمن پوهنوال عبدالرشید اقبال سره وکړه. هیله ده چې د کابل پولی تخنیک پوهنتون په اړه ستاسې معلوماتو کې لا اضافه والی او غنیوالی راغلی. تر بلې مرکې د خدای په امان.